تازه او نوې خبر عبدالله غواړي چې خوشحال سادات دنده دې وځنډول شي. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د هیواد اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي چې د ټاکنو کمیسیون د امنیتي مسؤلینو ترڅنګ دی د ټاکنو دارالانشا د رئیس دنده هم وځنډول شي. په ولسمشریزو ټاکنو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیزې ډلې غړو نن په پلازمینه کابل کې یو خبري کنفرانس ته خبرو پر مهال ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مهمې تخنیکي برخې ته د امنیتي کسانو د ننوتلو موضوع دی په جدي ډول سره وڅېړل شي. د ولسمشر غني دغه مخالفه ډله په کلکه دعاوې کوي چې یو شمېر امنیتي کسان د ټاکنو کمیسیون تخنیکي برخو ته دننه شوي دي او په بایومټریک دستګاو کې پراخه لاسوهنه کړې ده. دوی له حکومته د دارالانشا د مشر د امنیت مرستیال خوشحال سادات او په کمیسیون کې د امنیتي کسانو د دندو ځنډولو غوښتنه کړې ده. یا دې ډلې دا هم ویلي دي چې پایلونکي ټیم غواړي چې د لوبې په وروستۍ شیبو کې د لوبې قاعدې بدلې کړي او یا د لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي. خو ځینې سرچینې دا ډول نیوکې بې بنسټه بلي. یا د ټیم د رایې شمېرنې په برخه کې پر شفافیت ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دوی به په ټول توان سره د خلکو له رښتینیو رایو دفاع وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم دا دعاوې رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د بایومټریک په سیسټم کې لاسوهنه کړې ده او زیاتوي چې دا مطلق بې بنیاده خبره ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانان لیکي چې له اوسنیو حالاتو معلومیږي چې ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله غواړي د درغلیو لپاره د لار پرانیزولو او د خوشحال سادات د دندې ګوښه کولو لپاره دسیسه جوړه کړي. ولس وایي دا چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په ټاکنو کې د درغلیو او د خوشحال سادات لرې کېدلو کوښښونه کوي پرې به نږدي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټینګار سره وایي چې په بایومټریک سیسټم کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله د لومړنیو ابتدایي پایلو ځنډ رامنځته شوی دی چې دې ته د نوماندان او رسنۍ بل رنګ نه ورکوي. نو دوستانو تاسو د عبدالله دغې خبرې ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا مو په الله سپارم ښې شېبې.